مفتي عبدالقوي په اسلام کې سلفي اخیستل جایز دي. د پاکستان یو مذهبي مشر مفتي عبدالقوي ویلي دي چې په اسلام کې سلفي جایز ده او هغه په خپل تر اوسه له 80,000 زیاتې سلفیانې اخیستې دي. د پاکستان رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان مذهبي عالم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د دیني برخې مشر مفتي عبدالقوي چې تازه د قندیل بلوچ په قتل کې بری شو، اوس یې ویلي دي چې سلفیانې اخیستل په اسلام کې جایز دي. مفتي عبدالقوي هغه وخت د خلکو په خوله شو کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني مشهورې څیرې قندیل بلوچ سره سلفي انځورونه خپاره شول. قندیل بلوچ چې د خپلو بېباکه او بربنډو انځورونو او ویډیوګانو له امله په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوې وه، په روژه کې د مفتي عبدالقوي سره لیدلي وو. له هغه وروسته د دواړو ترمنځ په یو بل باندې سخت تورونه ولګېدل چې له څه وخت وروسته بیا قندیل بلوچ په خپل کور کې مړه وموندل شوه. هغه خپل ورور وژلی وه، خو د قتل په جرم یې د مفتي عبدالقوي او د هغه ورور په ګډون 15 تنه ونیول شول. تازه تیرو ورځو کې د پاکستان یوې محکمې د قندیل بلوچ د قتل په قضیه کې د هغې ورور په عمري بند محکوم کړ او همداراز مفتي عبدالقوي خوشي کړ. مفتي عبدالقوي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې زه مخکې هم د پاکستان په تحریک انصاف کې هم اوس هم یم او وروسته به هم پاتې شم. نوموړي همداراز په ډیرو داسې برخو کې څرګندونې کړي دي چې د خلکو پرې سختې نیوکې کړي دي. همداراز نوموړي له نجونو سره ډیرې سلفیانې اخلي چې په پاکستان کې ورته د نجونو سره د سلفي اخیستونکي مفتي نوم هم ورکول شوی دی.